په افغانستان کې د اورګاډي لومړنی پټلۍ. کله چې غازي امان الله خان د افغانستان واکمن شو، نو پر خپلواکۍ سربېره ده د افغانستان د پرمختګ او ابادۍ ارمان هم درلودی. په 1920 کال کې غازي امان الله خان د آلمان په کسل ښار کې د هنشل شرکت څخه 3 د اورګاډي ډبې رانیولې، چې د آلماني انجنیرانو په واسطه یې په کابل کې په فعالیت پیل وکړ. دې اورګاډي به د دارالامان څخه تر ښاره پورې 7 کیلومتره لاره طی کوله او خلک به یې له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل. د لوکوموتیف د مجلې د 1922 کال د ډسمبر د میاشتې ګڼه د دې اورګاډي په هکله لیکي: د افغانستان څخه راغلي مسافر وایي د کابل څخه د دارالامان نوي ښارګوټي ته تقریباً د 6 میله په واټن اورګاډي په کار اچول شوي او د دغه اورګاډي ځینې واګونونه خپله د کابل په کارخانو کې جوړ شوي دي. د اماني دولت په نسکورېدو او د سقاوي اړ دوړ په راتګ سره په کابل کې د اورګاډي فعالیت ودرېدی او بیا وروسته د افغانستان په کورنیو جګړو کې د اورګاډي ډبې ویجاړې شوې. اوس د یادې اورګاډي ویجاړې شوې ډبې د افغانستان په ملي موزیم کې دي. معنا موږ او تاسې څه د پاسه 100 کاله پخوا لا داسې پرمختللی ښاري سیستم درلودی چې اورګاډي به پکې فعالیت کاوه